د ټایمینګ د زیاتولو تر ټولو اسانه او نوې طریقه. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د غوري نشان ووهئ. مننه. د ویډیو تر پایه سره اوسئ ترڅو په دې مطلبداره ویډیو باندې ځان پوه کړئ او هېڅکله د بدو کمنټونو څخه استفاده مه کوئ. هغه نارینه چې په کوروالي کې ژر انزال کېږي نو کولی شي دغه نوې طریقه استعمال کړي. یعنې د نارینه‌و جنسي اړیکې تر ټولو ښه وخت 2 ټایمه دی. یو هغه سړی چې 15 دقیقې یې د کوروالي یعنې د ټایمینګ وخت وي 15 دقیقې وي نو دا هم کامیاب اړیکه بلل کېږي. بل هغه اړیکه چې تر 10 دقیقو پورې هم وغځول شي نو دا هم کامیابه بلل کېږي. که چېرته د 10 څخه 15 نه نیولې تر 20 پورې نو دا بیا د انسان د بدن د کمزورۍ علامه او بل مرض هم ګڼل کېږي. نو د دې لپاره که تاسو غواړئ چې خپل ټایمینګ د 15 نه نیولې تر 10 دقیقو پورې زیات کړئ نو تاسو کولی شئ یو شی استعمال کړئ. د سحر لخوا نه دغه یو شی خوړل تر ټولو اسانه او بهترینه طریقه ده او خوراک یې هم ډېر اسانه او پریمانه دی. یوه هګۍ تاسو کولی شئ چې په دې سره 2 نور شیان هم ګډ کړئ. یوه هګۍ به راواخلئ او دا به تاسو په یو ګیلاس کې واچوئ، یعنې د هګۍ خاص زیړ به واچوئ. که چېرته 2 هګۍ مو کړې نو بیخي به ښه وي. دغه هګۍ به تاسو راواخلئ، ګیلاس کې مو چې واچولې نو له دې سره به تاسو 15 دانې خرما هم واچوئ او دا به مکس کړئ. له هغه وروسته تاسو کولی شئ د وزې یا هم د غوا اصلي شیدې چې باید د ډبي والا نه اوسېږي دا به راواخلئ او دا به دې جوړې شوې نسخې ته چې هګۍ او خرما دي مکس کړئ. له دې نه وروسته به تاسو 2 کاشوغې ګبین یا اصل هم واچوئ. باید یادونه وکړم چې ګبین یا اصل باید اصلي اوسېږي. دغه کولی شئ چې تاسو د هر سهار هغه خلک چې د معدې تکلیف نه لري نو کولی شي لومړی دغه وڅښي او بیا وروسته د 10 دقیقو لپاره ورزش شروع کړي. کوم نارینه چې د معدې تکلیف لري نو لومړی د دې نسخې څخه مخکې 3 ګیلاسه اوبه وڅښي، هغه هم نیمه تومنې یا نیمه ګرمې او له هغه وروسته دغه نسخه وخوري. دا نسخه کولی شي تر 1 میاشتې پورې دوامدار استعمال کړي او د 1 میاشتې بعد دې بیا خپله ځان چک کړي چې دی څنګه د ده په ټایم کې وخت کې زیاتوالی راغلی دی که نه دی راغلی. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.